الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا العاقب والعاقب ليس بعده نبي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د غیر عقیدي او غیرتمندو په دین من مسلمانانو زموږ سره نه جلسه پروګرام چې د غازیانو ختم نبوت په عنوان سره منعقد ده محترم حضرتونو اول د خطیب اسلام مجاهد اسلام مجاهد ختم نبوت حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ او دا پورا ټیم چې د ضلع مردان ختم نبوت او رسول ملګری دي دا وې ستړو او دا وې جدوجہد تر ټولو اول سلام پېښ کوم ځکه محترم د مردان کې کوڅه په کوڅه باندې د ختم نبوت د جلسې دغه پروګرامات نوجوانانو کې دغه جذبه او ولوله یقینا محترم د پوره صوبه کې اکثر زموږ ازلو د زموږ تګ راتګ بار بار کېږي یقینا په دغه پوره صوبه کې په بله ضلع کې تر اوسه پورې ماته په نظر باندې نه ده راغلي الله رب العالمین دې د هغوی د هغوی د ملګرو دغه محنت او سره په خپل دربار یالي کې قبول او منظور وګرځوي مانند شرکت کړه دی په نیت مې و نه د شرکت ما خطیب صاحب ته مو ویله هغوی ما ته ویل چې دغه پروګرام د شرکت بیخي ډېر زیات ضروري دی ځکه محترمو تقریبا 2 ورځې ټایم دی یوه ورځ ټایم دی سبانۍ زموږ تقریبا ورځ د بعد یو ځای کې 2 موضوعاتو باندې د اهل بدعت سره مناظرې دي انشاءالله العزیز الله دې وکړي چې هغوی مخامخ راشي او کښېني بیا تاسو ته به د ویډیو په ذریعې سره هغه راورسېږي انشاءالله نن شپه او سبا ورځ ټایم دی موضوعات دوه دي مسلسل دغه منډې ترلې دي هغه پرېښودی نه شو ځکه دا ورځې د جلسو پروګراماتو هم دي او زموږ ملګرو ته چې د ټایم ورکړی بیا ورته را نه شو زموږ ملګري موږ ته واپس په ټلیفون باندې وایي موږ ورته خپل عذر کېږدو عذر هم دی شرعي عذر دی تېرو ورځو کې یو ملګري ته لاړم جلسې ته عذر و اما ته واپس ماښام پسې ټلیفون مو کوي ته خو رانغلی خو زه پنجپیری کېږم بیا زمونږ عذر هم نه قبلوي خطیب صاحب حکم و زه د هغوی د حکم مطابق حاضري مې کړې ده محترمو درې څلور خبرې ستاسو په وړاندې ذکر کوم انشاءالله العزیز بیا به زه تاسو نه رخصت تخلم محترمو څلور خبرې زه ستاسو په وړاندې ذکر کوم انتهایی مختصر الفاظو کې الله دې وکړي چې تاسو ذهن ته هغه راشي اول نمبر محترمو زموږ عقیده ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عالمگیر نبی دی دویم نمبر زموږ عقیده ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت دلیل هغه نن زموږ سره موجود دی پوره دنیا ته ورښودل او دریم نمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات هغه تر اوسه محفوظ دي او انشاءالله د قیامت د سبا پورې به محفوظ موجود وي څلورم نمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی نمبر 1 محترمو الله رب العالمین چې څومره انبیاء کرام علیهم السلام دنیا ته رالیږلي وو دغه انبیاء کرامو کې صرف یو نبی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د ختم چې هغه آخري نبی دی یقینا د انبیاء کرام علیهم السلام دغه سلسله کې ته وګورئ د سین
ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरे हर नबी मुतालिब जमून अकीदा दादा मूसा अलैहिस्सलाम दा अल्लाह नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा अल्लाह नबी ईसा अलैहिस्सलाम दा अल्लाह नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता रसीदो नमख की दमर अकीदे सर रिसालत दगा अकीदे काफी की। लेकिन मुहतरमों के लिए खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तराशी बेपदमर अकीदा बांधी निजात इंसान से न मिलावेगी। जिक्र मुहतरमों द अकीदे पे जुज़शी यो जुज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह नबी और रसूल दे दमर अकीदे सर निजात तरतनिश मिलावे दे पदमर अकीदे सर अगर इस्लाम पर दायरे की इंसान नश दाखिले दे तरसो पूर चिरद सर तलीम जुज़ अकीदत नहीं लगी मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी और रसूल दे और अगर आखिरी नबी और रसूल दे अगर मुस्तक़बिल नबी दुनिया तशरास दे देवजी ने मोहतरम अवल नंबर जमुना अकीदा दा अल्लाह से सुमरा अंबिया और अलैहि दा अगर अंबिया और रिसालत ताल्लुक अगर खास सुमन सरो दा खास अलाको सरो दा खास जमानो सरो अभी की यो नबी हम दा आलमगीरियत का वनो करी दुनिया की दा अंबिया किराम बदल सिलसिले की यो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाहता ऐलान कर दे जा आलमगीर नबी अमा जर पूरे इंसानियत दफार गाले गले शरे अमा चलो चा पैगाम आम दे अगर पूरे इंसानियत दफार दे अगर खिताब पया अय्युहन नास सर दे अगर सिर्फ मशरिक वाला न मुखातब गई सिर्फ मगरिब वाला तक खिताब न गई सिर्फ शिमाल और जुनूब वाला तक न मुखातिब किए अगर पूरे इंसानियत मुखातब गई अगर दावत महवर अगर पूरे इंसानियत दे या अय्युहन नास अगर मशरिक वाला हम मुखातब गई मगरिब वाला हम मुखातब गई शिमाल और जुनूब वाला तक हम मुखातिब किए कुरान मजीद वाज़िह अल्फाज़ की ज़ेबज़ ऐलान गई कुरान मजीद वाज़िह अल्फाज़ की रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारे के फरमाई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पैगंबर तमम दे खास के लिए दपारना ये खास इलाके दपारना तो कोई खास जमाने दपारना तमम दे पूरे इंसानियत दपार नबी जोड़ कर इन ले गए साथ पैगाम ताल्लुक अगर पूरे इंसानियत से रहे अगर खास जमाने के सर ताल्लुक न साथी कुरान मजीद हमदन अकीदा मुंतज़े बजे रखी हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतज़र अकीदा रखी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पूरे इंसानियत दफार अल्लाह नबी जोड़ कर ले गए दे हमदनी तमवा मोहम्मद रसूलुल्लाह आलमगीर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमगीर नबी नंबर मुहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र नबी रही नबी दा अल्लाह रसूल नबी दा अल्लाह दा बंदियां बमन से वासितवी दा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकामात आखिरी मखलूकात ते वर गई नबी जी के खबर गई नबी जी के फिक्र मुंतरा गई नबी जी के अकीदा मुंतरा गई पैगंबर दा हर खबर दागे दा हर बेल ताल्लुक दा वही सही कुरान मजीद वाज़िह अल्फाज के ऐलान गई वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा पैगंबर दा खुले मुबारक के जिक्र खबर हुई पैगंबर जी ताऊ से कमा अकीदा दरखई कमा नजरिया दरखई कमा खबर ताऊ दके तदे ताल्लुक दा वही सरदे देवजी मुहतरम नबी दा अल्लाह दा बंदिगानों को में से वासितवी अल्लाह ना अहकामात आखिरी मखलूकात तो वर गई दगन नबी ता अल्लाह रब्बुल आलमीन दगन पर नबूवत बांधी दलील अगर मौजिज़ा वर गई मौजिज़ा आगा चरागे मुकाबले ने इंसानियत आजिज़ हुई तो जो बाड़म मौजिज़ा आ गई द नबी पलास बांधी अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाहिर मखलूकात की इंसानियत दागर मुकाबले ने आजिज़ हुई मुहतरम मौजिज़ात खल्क़ आदत वेले की सता यौद अल्लाह रब्बुल आलमीन कानून दे यौद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत दे कानून दे अल्लाह रब्बुल आलमीन दा दे ये इंसान वादा हुई की खजर सड़े अगर बीवी अगर खावन खज यूज़ेशी अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद उनकी दा रब्बुल आलमीन कानून दे आदर कुदरत दल शरे बगैर द खावन्ना अरे यौ ज़नाना दा औलाद उनके वलेशी बगैर द मोर उलारना अरे इंसान पैदा के वलेशी हाँ वरीज़ राशि अल्लाह रब्बुल आलमीन बाराम रहो वरे लेकिन दग अल्लाह रब्बुल आलमीन कानून दे
قدرت در رب العالمین د شری چې وریځ نبی الله رب العالمین باران راکېږي معجزه ولګيږي کرامت ولګيږي ماوراء العقل تا ګور مبازي سيزونه هغه ماوراء العقل به خلاف العقل نه زمونږ عقل کې بن راځي دیو جن محترم معجزه او کرامت نو صرف په دې بنیاد باندې انکار کول چې زما عقل کې ناراضي دغه خالص عقل پر سیده او زمونږ اهل سنت والجماعت علماء دیوبند دغه مسلک نه دی موږ وايو معجزه هم د الله رب العالمین د قدرت ته ویل کېږي هغه کرامت هم د الله رب العالمین د قدرت نامه ده لہذا د معجزې او کرامتونو په دې نامې سره انکار کول د زما عقل ته ناراضي یقینا د عقل پر سیده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړل په هغه باندې امام نه دی او محترم کاش نن سبا هر څوک ځان ته موحدین وایي چې دا وایي د الله په قدرت باندې ایمان نه لري تیر ورځو کې یو غیر مقلد ما ته ټلیفون وکړو ما ته ستاسو په فکر کې یو مسله لیکلې ده ما ورته څه مسله لیکلې ده ستاسو په فکر کې لیکلې یو سړی ښځه خاوند دی نکاح شوې ده تر اوسه ملاقات نه دی شوی سړی په مشرق کې دی ښځه په مغرب کې ده دواړه د یو بل سره میلاو شوي نه دي اولاد یې وشو دغه زنانه حامله شوله د هغې بچی وشولو خاوند د هغې نه انکار نه کوي هغه وایي دغه بچی به ثابت النسب وي د دې نه به انکار نه شي کېدی ما ته وایي دغسې کېدی شي ما ورته ملګري هلته یې ورته کرامتن قیدم لګولی دی چې دغسې کرامتن کېدی شي ما ته ښه په کرامت سره اولاد هم کېدی شي ما ورته ملګري قرآن مجید مې ویلی دی ما ته الحمدلله قرآن مجید مې ویلی دی ما ورته لږ بیبي مریم وګوره د بیبي مریم په حوالې سره قرآن مطالعه کړه د کرامت په ذریعه ما ویل هغه د الله رب العالمین بغیر د خاوند نه اولاد ورکړی دی د عیسی علیه السلام هم دغې بچی ورته ورکړی دی ما ورته دغه کرامت سره اولاد الله رب العالمین یوې بې پاک دامنې بېبي ته نه دی ورکړی ما ته دې د هر طرف نه وایي وایي دا خو د هغې معجزه وه ما ورته ویل که معقوله معجزه نه وه معجزې تعلق د نبي سره یې ما ورته ویل هغه دا د هغې کرامت و لږ مفسرین وګوره وایي الله دې عقل درکړي له قرآن مطالعه کړه او محترمو دې زمانه کې چې تاسو ګورئ پنځګریانو نامه مو اورېدلې ده دا وایي د نیلوي صاحب نهایي حق راواخله هغه په خپل کتاب کې لیکي جو حدیث عقل و دانش کے خلاف ہو وہ سرے سے حدیث کہلانے کے قابل نہیں کم حدیث سے عقل میں خلافی اگر دے قابل نہیں جدت حدیث ہوئے نشی دے وجہ نے پنچپیری ایمان قسم دے اللہ کو قدرت باندې نشترے پنچپیری ایمان اگر اللہ کو قدرت باندې نشترے پنچپیری ایمان خپل عقل باندې رے عقل کم سز منو منی عقل کم سز منو دے منی یو پنځپیری د شیخ زکریا صاحب رحم الله کتاب باندې اعتراضات را لګلي یو اعتراض کې دا و شیخ رحم الله په خپل کتاب کې لیکلي دي یو ولی الله یو ولی ته الله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قبر مبارک د الله سره وېسو هغه پنځپیری ماته وایي دا کې دی شي چونکې د مولا امین صاحب ریکارډ مې نور الله عمر کدو دا یو واقعه ما کتلې وه ما ټول ملګري څوک یې نشي کولی نشي کولی زه نشم کولی ولی یې نشي کولی که الله یې نشي کولی ما ته ولی او پیغمبر نشي کولی ما ټول دلته خو مونږ وایو چې معجزات او کرامت دا د الله رب العالمین فعل وي د مطلبي په لاس باندې ظاهروي د ولي په لاس باندې ظاهروي معجزه هم د الله فعل دی د نبي په لاس ظاهرېږي د نبي قدرت ته پکې اختیار نشته دی د نبي قدرت ته پکې دخل نشته دی د نبي اختیار ته پکې دخل نشته دی ما ورته دغه زموږ عقیده ده چې کرامت دا د ولي فعل نه دی دا د الله رب العالمین فعل دی د ولي په لاس باندې ظاهروي د ولي اختیار ته پکې دخل نشته دی اختیار پکې چا دی مټه دا اوس انجال کې ده نو ما لوسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نشي راوسته که دغه ولي نشي را بهر کولی که الله یې نشي ما ورته کوي چې نبي یې نشي ولي یې نشي یقینا دغه زمونږ عقیده ده مونږ دا نه ویل چې دې وکړي دي هغه کوي چې الله نشي کولی ایمان دې سخت لاړو یو ما ته وایي هلته په حیات النبي صلی الله علیه وسلم په دغه عنوان باندې اکثر مونږ سره تلیفون راویته وکړي قسم دی کلی ما سره 50 منټ خبرې شوي دي
تر اوسه پورې یو هم کاغه چې په ټلیفون باندې کړی دا هغې تر اوسه پورې جاري نه کړو نشي جاري کولی دجل جدا شي چې پردي خبرو باندې به تصویر زمونږ یې ولګي پلانکي سره په ټلیفون خبرې کړو تر اوسه الحمدلله چې کومې ما سره مباحثې شوې دي یو یې میدان ته راونه ویستا ما ته وایي دا راته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قبر مبارک کې ژوندی دی ما ورته یې بېشکه خپل قبر مبارک کې ژوندی دی ما ته یې قرآن دې ویلی دی ما ورته بلکل قرآن مې ویلی دی ما ورته پجویریه کوم سبق چې تا ته درښودلی شوی دی قسم دی تا امام په خپل عقل باندې دی قرآن تا د هغې لپاره ډال جوړ کړی دی اعتراض کړی د پنجپیري په فضایل اعمال باندې دی قسم دی دغه د قرآن مطابق نه دی دا د پنجپیري د عقل مطابق دی هغه داسې نه ده چې د فضایل اعمال کې دغه واقعه دغه روایت دغه خبره د قرآن نه خلاف ده دا د قرآن نه نه ده خلاف ده د پنجپیري د عقل نه خلاف ده د خپل عقل او خپل ذهن ته قرآن نه قسم دې رته ټول بنیاد په عقل باندې دی ما خبره کوله یو ما نه تپوس کوي ما ته دې خبر کې سوال جواب ما راوستو قسم دې ما ته یاد دي زما د دورې حدیث کال ودا دورې حدیث کال نو دا ملګری زما سره تبلیغي مدرسې کې یو ځای و د هغې نه وروسته دی لاول د پنجپیریانو په سخت خلاف و هغه کال چا دعوت کړو دی پنجپیر ته بوتلو 40 دن دورې ته 40-45 دن دورې چې ورتلله دی چې کله واپس راغی د اختر نه وروسته مونږ دې ملګري کې یو لایبررۍ کې ناست وو ده زما سره بحث شروع شو عذاب قبر باندې بحث د شیخ الاسلام مفتي تقي عثماني صاحب نه شروع شو خبره هم په دې ځای باندې راغله عذاب قبر باندې ما ورته مشکات شریف راواغستو وړه د ورځې مونږ تېره شوې وه تازه ښکار و ما بس مشکات شریف صفحه نمبر 25-26 کلا وکړو د حضرت ابو هريره رضی الله عنه د براء ابن عازب رضی الله عنه روایت مې ورته کلا وکړه ما ورته ملګري عذاب قبر هم په دې قبر کې دی چېرته چې میت پروت دی د میت د جسم ذرات پراته دي ما ورته ملګري عذاب هم هلته دی هغه قبر کې سوال جواب راغله ما هغه سوال جواب والا روایت راواغسته ما ورته په سوال جواب د قبر باندې ته ایمان لرې که نه ما ورته ها بلکل ایمان لرم ما ورته ملګري سوال جواب د قبر باندې ایمان لري متواتر احادیثونه ثابت دي دوه روایت ورته ما مشکات شریف صفحه 25-26 ته واورول ما ته بلکل ایمان لرم ما ورته دا راته ووایي چې کله قبر کې د فرشتې راشي د میت کښېنئ ورته من ربک رب دې څوک دی نو اول نمبر خو ما ورته د کښېني چې یو خبرې ورسره کوي دا خبرې د ژوندي سره کېږي که د مړ سره کېږي ژوند پکې نشته دی حیات پکې نشته دی خبرې څنګه کوي چا سره کوي تاسو ګورئ دا دیوال دی د دې سره څوک خبرې کوي که څوک یې ورجوړي کوي چې بېوقوف دی دې کې خو ژوند نشته دی دا خو جماعت دی او پنجپیریانو ته په پنجاب کې پتری وایي پتری پیژنئ پتری دا پتری وجه دا ده دی وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک د مدینې منورې روضه مبارک کې داسې پروت دی لکه کاڼی چې وي څه قسمه حیات پکې کتابونه لیکلي واضح الفاظو کې حوالې ما سره شته دی دې وجې نه ته ورته پتری وایي نو دی ما ورته ملګري چې کله دې فرشتې د بوسې کې مر لپ وکړه د حدیث مخکې وګوره هغه مړی ورته وایي ربي الله څه وایي ورته نو ما ورته مړی ورته داسې نه وایي چې پنجپیریان به خبره شي او وایي وایي د بړو اورېدل دا شرک دی دا به په شرک فتوه ولګېد نو ما به نو دا ورته دا نه وایي چې پنجپیریان به هر خبر شي جماعت المسلمین والا به خبر شي د شرک فتوه به په تا هم ولګي په ما به هم ولګي ورته د قبر سوال جواب خو د متواتر احادیثونو ثابت دي دا سوال جواب د قبر دا دې ته څه نوم ورکړي دا د حیات په دې کې نشته دی د خبرې څنګه کوي کېږي څنګه ما ته وایي دا هر څه خو موږ منو خو دا هر څه په دې قبر کې نه کېږي دې جسم سره نه کېږي دا سوال جواب د روح نه کېږي ما ورته الله دې درته عقل درکړي وجه خو دغه ده زموږ مدرسې دارالعلوم حقانیت ته چې راتلې شیرګل مدرسې ته راتلې خپل مستولویان پورې په حدیثو باندې نه پوهېده زموږ مشرانو ته راغلی وې ذهن او زړه کې د ګن پروت و هغه مشرانو ته د بدعتیان ویله هغه ستا په ذهن کې بدعتیان و ما وایي د دې وجې نه د احادیثو د نورانیت ته نه دی نصیب شوی احادیثو
बांधे पोर दर्द ने नसीब सवे माते लग बुखारी खुला होगा तिरमिजी खुला होगा हदीस किताबों ने खुला होगा बल्कि अगर मिशकात और तमाम खुला होगा 25 नंबर सबब वाले के रिवायत इरा बिरल मय्यत के जमणे कब्र के दफन कलशी माते मलगरी मय्यत चले दा रूह तो वही के जिस्म तो वही रूह बांधे उमर न रजी न रूह ता अल मय्यत वे रखीगी न माते रोज बदलते से के हदीस के रजी इदा वज़ातुम मौताकुम फी क़ुबूरिहिम फ़क़ूलू बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह के रजी तासु बड़े को कब्रों में टेक दई कब्र के रूह दई के जिस्म दई ये सब से शेख दई ये सब अल्लाह पैगंबर दल के मय्यत में लगेगी और सवाल जवाब वाला रिवायत के लफ्ज मय्यत राजी तकरीबन पुलिस तरीकों से दे मुंह जवाब पर दौरे के गयो वो मुख्तसर खबर में तासु जहन तरह अवस्था मौत मलगरी फरूक बांधी इतलाक द मय्यत न केगी मय्यत इतलाक बदल जिस्म बांधे केगी कम से बदल कब्र के परोते और सवाल जवाब वाला अक्सर रिवायत के लफ्ज मय्यत मौजूद है फरूक बांधी से रब के वले दो मौत चलो रूह द पारता हयात साबित को रूह द पारती हयात साबित को मौत रो कुरान मुखालफत देवो को देमा तो या संग मौत अवल सिपार को निवेदे द पंचवीर के मातो या वेल मिला मौत कई तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता कुरान वही कई तकफुरून तुम उतासु बसीन किर आलम अज़न अरवाह कई तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता सरंग को पर कविता सु अल्लाह बंदे वकुंतुम अमवाता वही तासो बड़ा वही तासो मौत सिर्फ रूह मौजूद है जिसम निश्चरे रूह दे जिसम सर ताल्लुक हम निश्चरे दुखूल और तलब्बुस हम निश्चरे कुरान वही कई तकफुरून बिल्लाहि वकुंतुम अमवाता तासो बड़ा हुई मौत बदल बंदे पर हयात इफरात न कीगी बयान हदीस से मखमा वायो लगियो अगर रिवायत के राजी द खबर और यो रिवायत के राजी तुम कुलाउशी द अविया गसुली दूसरी रिवायत के राजी चलते ची नजर रची कि तुम खबर कुलाउशी मत इदा खबर कुलावी की माटे तक कुलावी हदीस के मुतक्कर आगे इदा खबर कुलावी की बल्कि हद जगह हदीस की सराहत सरा फयुकाल लिल अर्द इल्तइमी अलैहि वेलेकी इसमकिता रातंग शब्द बांधी उस आसमान की मजमकी आसमान की इसमें किस तरह बस मेरा मुकब्बर नजर इस तरह है आसमान की बात उसमें का आसमान की नहीं तरह का उसमें किस तरह आसमान की इल्ते ही में आएगी उसमें की तो वेले शरातंग शब्द बांधी माफिरत इस तरह से कि देमातो खता खबर तंगी बलगी माते मलगरी दखल खबर तंगी बलगी माते रजके म बरी तो बरी बोलम माते वो में खबर का खबर में कतलिदा मातो दा खबर दे देखो हम न खबर दी अखर खबर दी संग पर आखी की तंगी माते मलगरी सब ने तपोसो स्थापज मेरी सब संतियों के इनकार के उगो बांधी किरामन कातिबीन पर इससे मौजूद थी तोड़ते हम मौजूद थी अगर तान तबोस के कलदी मासूम उगो बांधी राजस थे तातो इन मन से उगो बांधी किरामन कातिबीन पर इससे निश्चरे तोड़ते दलील सरे अनोई दलील नजरे तब उता मासूम के नवले दे मौते सासु अंदो अखवा देखा और न खबर न दे दल कब्र संग खुलावेगी मौते न मलगरे तान तबोस के उगो बांधी खुले मासूम दे पर इससे गम दर बता दे मौते गलत से जवाब बोल के दे मातो इदा रब इस्तेलाल गलत दे मौते वले मातो जमा पोगो बांधे परिश्रम दी मासूम हम दे तो मासूम जमा पोगो बांधे के दल दे मनाती नदी अगर दे खिलाफ नदी जन्नत तेरे परिश्रम नबी मौते मन के बेस्ता सवालम पर हमाकत बांधे बमने मौते अफवा दे खबर न कब्र न दे जग कब्र खुलावी है जग कब्र तंगे है मौते अफवा दे खबर न कब्र न के दल अगर दे मनाती नदा जग कब्र दे न खुलावेगे मौते हां जमुन नजर जमुन मुशाहदा मुंतरा है जल्दी कब्र न दे जग पैगंबर मुंतरा है जग कब्र खुलावेगे मौते ओपन सीरिया कसम दे मुंत ईमानदार खुद ले सवेदे मुंता की दार खुद ले सवेदा जमुन नजर गलत के दल के वाले शी वो गुनाह गलत तोड़े दल के वाले शी हां हां सुबह का आसमान तक ले शी आसमान सुबह की तरफ ले शी अल्लाह के पैगंबर ये वो खबर हम गलत या बात वही बेला समर कसम दे माती आदमी sebung daba sudah rekor terawam sudah timal gelu jadi langsung wani udah akhiram mato isi juga nih kabar tuh harus kulawa be kepedir kabar kia zabo sawabu kan serperashi marte malgadi elari nasu siram tuh umur tapos dengan kom marte lagi kiraman katibin na jisu inkar kai aram datang adalah tapos kai kam suat jisabu ma bandeu agar stan tapos kai munisab kiraman katibin kam de mate wakhaya
معطل كاغت تاو خود ان شاء الله تعالى بركبر عذاب صدر وخير كما مطالبه كم جواب ما هو جوابكم فهو جوابنا انت كم جواب دتا دے انا جواب درته زمونږ دے دا ور ایمان بالغیب سره تعلق ساتي کله کله خر کی عادت الله رب العالمین ورته وروخي زدي سومه استماخ کله تلاړ وي هفته به کور راته ویلا بهر مې بیا معلومات وکړه د لکه یو ډېر مشهور سره سودی او سود کاروبار وکړو د چکل وفات شو د فنل کو د پوره کلی والا په دې باندې گواهی ورکړي مشاهده ده وې دې خبر ورپور شو ولې چې راتلې خلک ورته او خپل باندې ووم کړه دې باندې دې پوره کله کو دې شو ا پوره کلی والا را به ورغلا کور والا ور خبر ته دې سمسله ودل سي ته علماء ته ورشي سترې ته جوړه کې چې چې باندې چې موږ پرېشر نشوي او دې کورونه دي خر کی عادت الله رب العالمین کله کله ورخی به ما تاخير کې چې ستل شو ما ته یو خبر وکړه ما ته خبر دا ته وایا چې تاسو یو طرف ته ورته مړوای بل طرف ته چې ژوندۍ کینی او خبرې کوي بلا 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 ما ته یو ته مړوای او ته ژوندۍ وای ما ته مړ مرته وای ژوندۍ مرته وای دغه ته یو څنګه ما ته مړ دي په اعتبار د دنیا سره د نه ژوند ختم شوی د زمونږ کې د موږ بریلیان نه یو الحمدلله دا زمونږ کې د انکار د دنیا مطلب بل څه کوي مونږ نه کوو موت په اعتبار د دنیا سره ورته میت په اعتبار د برزخ سره ورته ژوند دی ما مړم دې ژوند دی په اعتبار سره ورته میت په اعتبار سره ورته د دې ټول د مشکلات صرف د عقل پر خبره مې کول نه لسه په خپل کتاب کې لري جو حدیث عقل و دانش کے خلاف ہو وہ سره چې حدیث کہلانے کے قابل نہیں اوس دوه ماته حدیث دلته نیلو سے پر خپل عقل فتل باندې تللی شیب شیب تلی ہے بے نور ولا تلی نو عقل سره اوس په سپیرانو نو مسله تاسو ته معلومه ده چې معلومه درته نوې مسله په دې وخت کې دا چلیږي بلکې مستقل یو رساله ور باندې د پنځپیرانو د مفتی منیر شاکر راغلی او د مفتی ځان په سیاسي تړي پنځپیرانو کې مفتی نشته ده کې نشته سترې دا ورته عمل ورځ په پنځوري ما سره خبرې کوي رساله ذکر ده قاریان حافظان علما دلته موجود دي ټول مسله دیو ته خبره فزین کې پیغام ورکول غواړم نن سبا د پنځپیرانو ټول مهنت په سبا زیره وي د قران مجید الفاظ کې یو سره وایي